بلا زیاته غسی تاسو ته کو چې یاره څومره وټونه به اغستی د هغې باره کې ما 1400 1400 ټیک شه جي ټیک یو عرض کوم او دا د پکه ټکه خبره ده د چا چې د اجرې د ناستې تعلیم نی نو که د بیرسټر اطلام کړي نو دا سړی زیرو دی بل رنبه د اجره کې به که لوبې وې که باغ ارسو چې ملک صاحب به کور کې وټوخل نو مونږ به دلته سرونه ټیټ کړه چې هلغه دونه حیا عزت او دغه پکې وو اوس خو راشه وګوره دا میر ملغودي راغلي دي موبایل یې مخ ته یې نیولي ته به ورشه سلام به واچې پلار به زوی ته ګوري چې سترګې به اوچتې کړي زوی به پلار ته ګوري چې دی به سترګې ورته وچې دا څوک راغلی داسې بې ادبي د مافي خو چونکې دا کیل وي که نه نو دا توره موره به ورسره هم په خپله هم کول نو حاجي صاحب به چې غوسه شو پاتې به یې ویشتې راویشتې بسم الله الرحمن الرحیم پروګرام څنګه چې تاسو ته پته ده مینوالو دا د پی کې سټار آفیشل دی د هغې نه موږ دا یو پروګرام ارینج کړی دی د زړو حجرو باره کې نو انشاءالله موږ شروع نن د دې خپلې حجرې نه کوو چې دا د ملک سلیم الله حجره ده او د هغې فرزند موږ سره ناست دی ملک حکیم الله او دغسې موږ سره ګڼ شمېره مشران دي چې هغې ته د حجرې د اهمیت پته ده دې ټولو سره به انشاءالله نمبر په نمبر انشاءالله خبرې کوو نو شروع د حاجي صاحب نه کوو چونکې دی سابقه ناظم هم دی د موسازۍ نو دی نه به چې کم دی د ایکسپیرینس د دې چې کم دی او د حجرو باره کې خبرې کوو چې کوم دی حیا او عزت ټول هر څه چې کوم دی اوس ختم دی حجرونه چې کوم دی دغه بیټکونه جوړ شو بیټکونه چې کوم دی بلکې کورونو ته لاړه خبره وی سی آر شو دا نور ګنګرې چې کوم دی دا په حجرو ته رالو نو مخکې دا شی نو حجره یو اکیډمي وه یو سکول یو یونیورسټي وه نن چې کوم دی خلک د مشر عزت نه کوي بل بسې ستاسو د دې اجرې به تقریبا څومره کاله کېږي د دې تاریخ به څومره دا به څومره زړه اجره وي دا زما خیال دی څه 15 اتیا وي 15 اتیا حاجي مونږ داسې اورېدلي دي چې ستاسو د اجره کې به دلته کبډیان هم کېدي دا خبره رښتیا ده پخوا به ما خپله کړې ده کبډي حاجي او بلکې په هر کلي او په هر محله کې کبډی شوګین ډېر وو کبډي وې ګوره دغه پکې ډلې پکې شوي دي خاګوانه پکې راغلی دی خوشحالي پکې راغلی ده او داسې مو اورېدلي وو چې پخوا به څومره زلمیه لکان به وو نو تقریبا زیاتره به دې یو مجرو کې وو او دا اجره چې کم دی د هغې د ناستې د ولاړې د شپې مو دغسې وه او دلته کې به د شپې اجره کې څملاستل سهار به بیا خپل کار ته تلل او دلته به نه پاتې کېده شپه به یې وکړل او سهار به خپل کار ته تلل نو اوس د نوي کول ته تاسو څه میسیج ورکول غواړئ اجرې کې د ناستې د جومات ته د تګ ځکه چې څنګه تاسو ویلې دا اجرا جومات دا خو یو اکیډمي ده او د دې نه زده کړه کېږي تاسو د خپلو کشرانو ته به څه پیغام ورکول غواړئ نو کشرانو ته دا ویل غواړو چې تاسو راځئ اجرې کې کښېنئ مشران اوسئ زده کوئ تاسو به خپل چې کوم دی په کار راځي او چې تاسو د مشران نه تښتئ او دلته کې زه اجره کې نه کښېنم ولې چې زه راشم نو کشران لاړ نو بیا چا سره کښېنې نو پخوا دا رواج نه و مشران به ډېر قدر و عزت و اوس چې کوم دی هغه شی نشته اوس ټول خلک چې کوم دی ماده پرست دي نو دنیا کې هر کار احترام او دغه سره پکار دی زمونږ کلي کې ماشاءالله اجرې ډېرې دي او لکه کښېناستل پکې نشته دی نو زه دې ټولو ته دا نصیحت کوم چې په اجرو کې کښېنئ مشرانو نه زده کوئ تاسو به چې کوم دی ژوند نه خوشحالي او ټول نسل به خوشحاله وي ډېره مننه جي خوشحاله اوسئ
مینوالو تاسو د ملک حکیم الله چې سابقه ناظم هم دی او د خپل پیشې له سره د بانک افیسر هم پاتې شوی د دې خبره تاسو اورېدې. مونږ سره دلته ناسته حاجی اطلس خان حاجی صاحب د پېښور های کورټ نه افیسر ریټایر شوی دی او د دې تعارف سره محتاج دی ځکه نه دی چې د دې والد صاحب الحاج دوست محمد خان الله پاک دی او بخي اوس وفات شوی دی. د هغه نوم کوم یاد نکو د حجرې یا د حجرې د درستخان بارکې نه دا به هغې سره زیاتې وي نو دینه به مونږه د دې د اجرې باره کې او د نور اجرو باره کې د ثقافت باره کې تپوسونه کوو. اطلس خان حاجي صاحب تاسو څه ویل غواړئ؟ السلام علیکم. ملک حکیم الله دا اجره چې وه د ملک سلیم الله اجره وه د هغه د ډېر وخت او هغه به د اجره کې کېناستو ټول مشران به ورسره کېناسته کشران به هم کېناسته کشران به بېل کېناسته مشران به بېل کېناسته. اوس هغه خدای دې وبخښي هغه وفات شوی. اوس د هغه په ځای زمونږ مشر ناظم صاحب ملک حکیم الله چې هغه ناست دی نو هغه دا خبره چې وکړه چې زه اجرې ته راشم نو اجره کې څوک نه وي نو زه چې کېنم نو اجرې نه خلک دغه شي نو دا موږ له دا پکار دی چې خپل اجرې ته راځو که څوک د چې اجره وي نو بار به ناستي په لاره باندې لاره کې وناستي نو دا ښه نه ده. اجره کې د ناستي په لاره باندې خلک ځي راځي بده خبره چې اجرې ته راشي نو د هم د ملک حکیم الله د کوغره به ولا کاوه به هم روځي تورې به هم روځي نو اجره کې به خوشحالي وي ما هغه دغه پکار دی چې یاره هغه دغه راشي او زمونږ دا ټول ورونو ته دا خوار دی چې ټول خلک دی اوس خلکو ناظم صاحب خبره چې اجرې یې پرېښوي او ټول خلک بیټکونو ته لاړو بیټکونو هم اوس وي خلک ټول سړکونو مطلب دا چې په سړک دې نه کښېني په لاره دې نه کښېني زنانه تېرېږي نو دلته اجرې ته دې راځي نو چې اجره کې ناست وي نو د هغې به ډېر بېل خوند وي او اجره کې چې ناست وي نو سړی به دروغ ښکاري او چې په لاره کې سړی ناست وي نو وګوره دا وي په لاره کې ناست دی. ټیک شو جي. د خپل والد صاحب څه واقعه څه د خپل د اجرې لږ تذکره کوي ځکه چې د هغې تذکره ونه شي نو دا نامناسب وي. صحیح دی. زما والد صاحب د خدای وبخښي هغه کالو سر زما دا رورم دی او دوست هم دی او هر ساس دی ملک ناظم صاحب دی به په اجره کې ناستو هغه به چې سهار لمونځ وکړو نو اجره به وه ماسخوتنه پورې به د هغه اجره به درستخان چلېدو ښه مزېدار. دلته به دغه ناظم صاحب به ورسره ګاډي کې کېناستو غفران احمد یې خدای بخښي هغه مو ورسره نو دوی به درې واړه ښار ته یو ځای تله یو ځای به راتله مړي ژوندي بیا ټول وکړه ژوندي بیا کول هر څه بیا کوله. اجره نه څه درس حاصلېږي هلکانو ته نوي کول ته ډېر دغه کېږي خو چې کښېني او چې نه کښېني نو هغې ته به څه درس ورسي پکار دی چې هغې کښېني اجره کې چې اجره کې کښېني نو هغې به ډېر هر څه زده کړي. مونږ د پلار سره د سهار به هغه ناستو نو موږ ورسره د ماسخوتنه پورې ناستو نو ښه ګپې شپې به هم ولګولې اجره کې خو موږ په لاره کې نه وي ناست او که څوک به چې لاره کې نو ورته به لاره کې مه کښېنه خپل اجرې ته راځه اجره کې چې ناست اجره کې سړی ښه ښکاري. نو دا ناظم صاحب د هغه رور هم دی د هغه یار هم و د هغه دوست هم دی د هغه هر څه دی او زمونږ هم شکر دی چې هغه مړ شوی دی نو خدای دې هغه وبخښي خو مونږ هم دلته د پلار نه کم نه دي کتلي او نه به ورته وګورو دا زمونږ پلار هم دی مشر هم دی هر څه هم دی خو د اجره چې دا د ډېر یو بزرګ سړي ده چې د هغه نوم و چې ملک سلیم الله هغه ډېر یو ښه سړی و هغه سره که څوک وو که څوک نه و خپل اجره کې به ناست و هغه له به راتله د مشران خلک چې یاره څنګه چلې دا پکې به جرګې کېدې جوړې به د اجره کې کېدې هر څه به د اجره کې کېده کوم ځای کې به چې جګړه وشوه نو سلیم الله ملک به د اجره کې خپل تاوان هم کولو خپل به هر څه کولو. اوس د هغه په ځای ناظم صاحب خدای دې ورله ژوند ورکړي چې هغه مړ شوی دی نو که دلته څه جوړه موړه وي انشاءالله پیسې نه دي اخیستي په خپل تاوان باندې کوي. اوس د خدای خدای پاک دې ژوندی لري خدای دې ورله عمر ورکړي. اوس د هغه دغه دی اخیستی دی شکر دی چې کوم ځای کې جوړه وي نو دی پکې ناست دي. نو زما دا مطلب چې د اجرې خلک
حجرې ته پکار دی چې راځي چې بهر نه کینی. ډیره مننه جی. دا ټول ستاسو شکریا جی. دا ټول مونږ هم د حجرې د ناستې د وجې زده کړي دي. مونږ سره د ښار نه راغلی یو میلمه دی چونکې زمونږ د حاجي صاحب ډیر پخوانی دوست دی او د قاسم علي بیگ سره تعلق ساتي حاجي عبدالحمید. هغې سره خبرې کوو. هغې هم چې کم دی د ډیر عمر دی او قاسم علي بیگ کې حجرې شته دی او هر حجرو ته مړي ژوندي لمزي. څه به وایي حاجي صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. بس اجرې باره کې خبرې روانې ده خیره نو بس زموږ په خپل کلي کې اجرې شته دغسې او بس اجرې هغه مزې پاتې نه شوې. هغه چې کومې خبرې دی مشران وکړي دا زما ورور هم دی مشر هم دی نو ما هغه حساب دی اجرې نه بیټک شو. بیټک نه چې کوم دی کور ته خبره لاړه او موږ وو چې بھئی د اجرو کې ناسته کوئ یا کشران ته هم لارو کوڅو کې مه کښېنئ. کومو خلکو چې اجره کې ناسته کړې ده او چې چا نه ده کړې دې کې څه فرق شته؟ او ډیر فرق دی ورکې چې کوم چا اجره کې ناسته کړې هغوی ماشاءالله د مشر په عزت هم پوهېږي د کشر هم پوهېږي او چې کوم لارو کې ناست دي هغوی خو د مشرانو په عزت هم نه پوهېږي او نه د کشرانو پوهېږي. نو زه خو یم چې ښه خبره چې اجره کې ناسته کوي بنسبت د کوڅو کې یو خو زنانه ځي راځي نو پردم وي حیا مې په اجره کې چې ناست نو څه به زده کړي خامخا. ډیره مننه. خوشحاله اوسئ. اسحاق حاجي صاحب ټاپک خو درته معلومه دی تاسو په دې باره کې څه ویل غواړئ؟ نو بس جی اجره خو چې څنګه ملک صاحب ویلي چې دا یو اکاډمي ده یو یونیورسټي ده لکه داسې یو متل جوړ شوی چې خلک ویل دی اجره جومات کې چاته نه دی ناست. نو اجره او جومات کې خو لکه چې یو سړی کښېني پاسې هغه خبرې زده کړي څه علم یې زیات شي او ډېر څه زده کړي او چې کوم سړی اجره کې ناست نه وي نو بس هغه تاسو ته پته ده. ډیره مننه. خوشحاله اوسئ. مونږ سره امیا جان محمد کاکا خیل ناست دی او دوی سره خبرې کوو. د دوی ډېر عمر دی. د اجرې باره کې دوی څه وایي؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا زموږ د ناس مشران چې کوم سینیر حاجي حکیم الله صاحب او حاجي اطلس خان صاحب داسې نور مشران نو دوی خو ډېر څه وفرمایل خو زه په دې کې یو عرض کوم او هغه دا دی دا پکه ټکه خبره ده د چا چې د اجرې د ناستې تعلیم نی نو که د بیرسټر اټلام کړي نو دا سړی زیرو دی. بس د حجرې چې کوم ثقافت دی د حجرې کې کوم ناسته ده او د دې کوم تعلیم دی او تاسو ته هم ټول انشاءالله پته لګېدلي دې کې ډېر زیات تعلیم دی. د حجرې چې تعلیم دی د حجرې ناسته ده دیني دا زه څه وایم چې دا به مخکې مزل وکړي دی او مخکې لاړ شي. ډیره مننه. میا صاحب خو زما په خیال سمندر کوزه کې بند کو داسې خبره وکړه. مونږ سره زمونږ مشر د دې حجرې سره چونکې هغه داسې به وو چې د ماشوموالي نه واله سپینګیری شو دا ټول نو حاجي امداد صاحب ناستې دې نه تپوس کوو زمونږ خو دومره ایکسپیرینس نشي چې دې حجره کې به څه کېده او د حجرې نه څه زده کول کېدی شي او څه ترېنه اوس پکار دي. السلام علیکم. زه تقریبا د 65-66 سال ته ورسېدم او دې وخت سره تقریبا 66 سال عمر دی زما. مشران ناستې ډېرې ښایسته خبرې وکړي د حجرې باره کې. حجره خو لکه یو درسګاه ده. د حجرې ناستې سره چې کوم دی نو ډېر تعلیم حاصلېږي او ډېر پوهه حاصلېږي او ژوند دپاره به پکې خبرې اترې کېدې جرګې به کېدې مرکې به کېدې پکې او کبډیانې به کېدې لوبې به کېدې مشران به پکې ناست وو کشران به پکې ناست وو مشرانو به ښایسته ښایسته خبرې کولې او کشرانو به اورېدې او کشرانو به د هغې نه عبرت حاصلولو او هوښیارېده به. نن سبا چې کوم دی د حجرو ناستې ختمې شوې او هغه د حجرې د ناستې خلک چې کوم دی کوم چې مشران وو هغه خو وفات شو لاړه او کوم چې کشران دي نو هغې د حجرې هغه ماحول خراب کو او د هغې هغه میټینګونه او هغه هر څه صرف موبایل ته ورسېده. موبایل ته یو کس چې کوم دی لګولی وي پکې زموږ خو معاشره داسې ده چې بې تعلیمه ده تعلیم کم دی
پویا کمه ده نو زمونږ د کشران چې کوم دی مور پلار پسې شي وي او جګړو باندې او په جړاګانو باندې تنه موبایل واخلي او موبایل بیا په لارو کې ناستي په هغې باندې زنانم دي راځي مشرانم دي راځي. خبره ډېره قیمتي خبرې مو کې اوس داسې ده چې د اجرو کې به سلوبې څنګه تاسو ویلې د دې د سین خو ډېر وړوکی تاسو ویل دی کې به حاجي صاحب مو فرمایلی خو په خپله هم په کبډي کولو دلته ویلې د یو کبډ مار خپه ماته شوي وه نو دا سین وړوکی نو که دا د ځمکو تنوونه رالن شو. یاره زه به ته دا خبرې وکړم ناظم صاحب چې دا اجره وه زه اوس هم دا ګورم او خیال کوم په دې اجره کې به چې کوم دی نو کبډي به پکې کېده یو پارټي به دې خوا ولاړه یو پارټي به هغلته ولاړه دومره اجره لویه وه چې دې کې به ورته تماشګیر هم 200 کسان ناست او د هغې باوجود هم چې کوم دی نو په دې کې به یعنې دا کبډي به پکې کېده. زما یاد دي زه عمله کوم حاجي صاحب هم په هغه کبډۍ کې شامل او زمونږ د محلي یو محبوب نامه وه هغه اوس هم ژوندی دی د هغه پکې خپه ماته شوې وه او لکه د دې نه علاوه مطلب دی د بهر د حجرې نه بهر چې کوم ګراوند دی په هغې کې دغه کېده کبډي به پکې کېده خو زیاتر د دې حجرې خوند به و ځکه چې په بهر میدان کې به چې کوم چا د حیا د وجې کپړې نوخ کړي چا د حیا د وجې به چې کوم دی کمیسونه نوخ کړه چا د حیا د وجې به بډې نه وهلې چې زنانه به پرې راشي. قدرمنو ډېره قیمتي خبره پکې راله چونکې کیل خو کیل کې به هم چا چې کم دی کمیس نه ویستو یا مطلب بډې به یې نه والې چې یاره مطلب دا دی چې زنانه به تېرېږي نو د چاردیواری کې دننه به. حاجي صاحب تاسو خو به دلته د حجره کې تورب مورب هم کړي وي او داسې تورب کې خو تاسو له غوسه نه درته پاتې ماتې خو به د ویشتې را ویشتې نه نجی داسې کار دی چې دا خو د حجرې ناسته وه مشران به هم را سره ناست وو همزولي به هم را سره ناست وو که بعض اوقات به څه ترخه خبره راغه پکې ځکه چې لوبه به وه نو هغه به ارزي وه هغه به په دې داسې به نه وه چې ورګه زه ټوپک پسې منډه کړم او زه کوتک پسې منډه کړم بس هغه ټایم سره په باندې خبرې ترخې وشوې او بیا به رونو په بله شپه بیا ناستو په بله ورځ به بیا ناستو خبرې اترې به یې کولې پتې به د ویشتې را ویشتې که نو پتې خو ویشتل را ویشتل چې کوم دا خو په لوبه کې خامخا کېږي که نه او پتی بم پکې ولي ارڅ بم پکې کې خو لکه مطلب دی چې توتریخواله پکې راځي خو ارزي تور وي. ډیره مننه حاجي صاحب خوشاله او آباد شي ډیره قیمتي خبرې چې حاجي صاحب سره ما په خپل حاجي صاحب ناسې بیا د بيدي مافي خو چې دا کېل وی کنه نو دا تور مرب ور سره هم په خپلم کولو نه حاجي صاحب چې غوته شو پتی وی وشتي را وشتي مونږ سره زمونږه د محله چونکې د هر اجرې سور ته وي هغه معنا لفظ هیر شو چې د هر کډیمل وی کنه نو دا د هر حجرې فرد او د هر حجرې غړی دی هر حجرې ته تک کوي نو موږ سره ناسته غریب الله ممبر صاحب زمون کسان کونسلر هم پاتې شوی دی او اوټونه بل زیات غسی تاسو ته کو چې را سمره اوټونه به غسی دغه باره کې ما 1400 شپېته 1400 شپېته ټیک شي ټیک د اجرې باره کې به څه وایي ستاسو خو هم ډېر زما شپېته کال وشو به دا شمال لږ راکړه شپېته کال عمر زما برابرېږي چې دا زما تره ملک سلیم الله دې خدای وبخي حاجي دوست محمد دې خدای وبخي دا دوست محمد مخکې زمونږ تره سلیم الله ملک سره ملګرتیا وه د روغو جاړو چې چېرته به څه وشو دواړه به رسېدلي وو مسله به یې حل کړې وه شاه حق ورسېدو بیا حکیم الله لالا مې دا دواړه جوړه شو خو نهتي درته دا یم چې دوست محمد او د حکیم الله په شان جرګهباز به زه ونه وینم تاوانونه یې خپل کړي دي هر منډې تړې پولیس سولس کچری د هر څه به جیبه دوست محمد ورکوله حکیم الله خو هغه مسله به یې حل کوله بل زموږ به د حجره کې به که لوبې وې که باغر سو چې ملک صاحب به کور کې وټوخل نو موږ به دلته سرونه ټیټ کړه چې هلغه دونه حیا عزت او دغه پکې اوس خو راشه وګوره دا امیر ملغودي راغلي دي موبایل یې مخ ته یې نیولي ته به ورشه سلام به واچې پلار به زوی ته ګوري سترګې به اوچتې کړي زوی به پلار ته ګوري چې دی به سترګې ورته وچې دا څوک راغلی دی نو چې زمونږ مکه شان د خیره چې دا مشران زموږ حق رسېدلي دي الله دې وبخي دوست محمد حاجي صاحب سلیم الله ملک صاحب د هغې نه پس هم زموږ سلسله د حجرې داسې روانه ده چې حکیم الله ملک چلوله هلک بیمار دی که اوس زوی ملک نقیب الله دی د هر هغه ځای جرګې مرکې تاوان توفان خپل کوي او راځي خپل حجرې ته خلک رابلي زمونږ حجره چې هماغه زور روټین باندې روانه ده د خلکو د خیر ګډې دپاره ده روانېږي خوشحاله اوسي خوشحاله اوسي
مونږ په دې حجره کې ناست یو د مشرانو سره دغه سره خبرې اترې هم جنه ښه په درس اورېدلي دي او زموږ شپه ورځ به په دې حجره کې وه شپه به هم په حجره کې وه ورځ به هم په حجره کې وه خو مشرانو نه هم چې څه اورېدلي دي بس هغه مې زده کړي دي او مشرانو سره چې کښېنه څه به دې زده کړي حجره کې ناسته پکار ده که نه ناسته پکار ده زموږ ورکې شپې هم تېرې شوي دي ورځې هم تېرې شوي دي مونږ ورکې د شپې د ورځې پراته وو په دې حجره کې ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو څنګه چې زموږ د ټولو مشرانو خبرې اترې وکړي د حجرې په هکله باندې نو هغه خبر داسې ده چې حجره یو درسګاه ده او په درسګاه کې هر څه زده کېږي یو چې څنګه مشران چې دا یو یونیورسټي ده یو اکیډمي ده و مکه حساب دی چې دا یو اکیډمي کې چې نه حجره کې ناسته د نی کړي نو زه یم چې د هیڅ هم نه دي زده کړي چې مشر سره ناستې مشر سره د مشر خبرې اورېدلي په جرګو مرکو کې په حجرو کې جرګې مرکې وي نو چې حجره کې سړی ناست وي نو ته به د خپل مشر نه هم زده کړې کشر نه هم زده کړې د خیالاتو اظهار به مو کې د خپلو خبرو او د زړه نه د خپل خیالاتو اظهار به مو ساتئ نو حجره یو ښکلې درسګاه ده او الله دې ټولو له د حجرې د ناستې توفیق ورکړي چې حجره کې ناسته ولاړه کوي دا نوې کل خو د حجرې نه اړو خبر نه دی چې حجره وایي ته ټیک شوه تاسو حجره کې فضل امین مونږ سره ناست ستا څومره عمر دی او څومره وخت دی تقریبا چې حجره کې ناسته پاسته کړې ده که نه اوس هم کور کې لوی شوې کړې مې ده یو 40 کالو عمر خو مې دی څومره وخت په حجره کې ناست دی حجره کې ډېر وخت ناست دی او څه زده کړه یې کړې ده او څه نه څه خو مې زده کړي خپلو کشرانو ته خپلو بچو ته به ستا څه نصیحت وي هغوی ته به دا وایو چې حجره جومات کې کښېنئ چې څه زده کوئ او مشرانو نه څه واورئ نو څه به زده کوئ چې نه کښېنئ نو بیا خو به هېڅ هم نه ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ مونږ سره طارق ناست دی زمونږ کم مېلمه چې راشي نو الله ګواه دی هغوی مونږ ته دا وایي د ده لږ کمزوری دی ذهن خو لکه دوی وایي چې یاره مونږ 10 کاله پس هم راشو نو دا طارق مونږ پیژني نو ده ته دا خبره کوو چې زمونږ د حجرې څومره خیال ساتي نو عمدې یې ساتي نو آیا چې مستقبل کې به د حجرې خیال ساتي و که نه طارق سوی حجرې صفایي مفایي خیال او جی کوم جی ونه کوم جی ونه نه ملمانه چې راځي کومه کومه تور کومه شوم او چیرته تور کومه جی کومه کوم ته مو تور کومه جی تور کومه دا ټول ملمانه پیژني تور پیژنم جی ډېره مننه خوشحاله شي ماشومان سره خبرې کوو جی یو دوه خبرې به وکړو شبیر جان کاری صاحب ارشاد کاری صاحب کلیم الله او اسماعیل کاری صاحب را سره ناست نن د دې رزلټ هم وجي دلته ودرېږه راجو شابه شبیر جان رزلټ یې وشو څو نمبر دی واغستی فرست ماشاءالله مبارک شه حجره کې کېنې که نه سبق وی که نه مېلمه زما چې راشي بیا کېنې صحیح ده راشه ارشاد خان څو نمبر دی واغستی چی ماشاءالله کم نمبر باندې را دي پشپګم ماشاءالله چونکه پروګرام د دې حجرې ختمېدو باندې دی زه تاسو نه اجازت غواړم تاسو قربا ملک نقیب الله چې چرته اوسئ ښاد آباد او خوشحاله اوسئ ډېره مننه